نن تاسو سره بیا یو داسې ویډیو شریکوم چې تازه ترین وایسونه یا تازه ترین د واتس اپ کومې خبرې د سمیع الله او د هغه د تورغر جینۍ په باره کې د دواړو مخې ته راغلي دي چې دوی په کومه طریقه باندې آیا رښتیا د مینې لوظونه کړي او که نه. اول خو دا خبره په یاد ولرئ چې دا جینۍ د 3 یا د 4 بچو مور وه او دا په لاهور کې واده شوې وه. کله چې دوی ملاقات کېدل او ملاقات نه ډېر وخت مخکې دوی په ټیک ټاک باندې یو بل سره ډېر زیات ګپ شپ جوړ کړی و او د دوی به یو بل سره هر وخت خبرې کېدلې. بیا د هغې نه پس دا د جینۍ راغوښتی دی د خپل کوم کور چې و یعنې خپل دغه د تره کور چې و یعنې د تره د زوی واده و نو دغلته یې دا راغوښتی و او ده ته یې ویل چې ته راشه نو موږ به ملاقات وکړو خو دوی یو چا څارلي وو او په موقع باندې دغه هلک چې دی دا ګیر کړی دی. اوس د دوی کوم وایس میسیجونه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات چلیږي او د دغه وایس میسیجونو باره کې ویل کېږي چې د جینۍ دا هلک راغوښتی دی او ډېر کسان دا هم وایي چې د دې جینۍ په دې کوم د دې د ملاقات چې و یا د دې هلک په وژنه کې د دې جینۍ ډېر غټ لاس و. نو دوستانو که د جینۍ لاس پکې و بیا خو به جینۍ ژوندۍ پاتې شوې وه خو حالانکې جینۍ هم ورسره وژلې ده نو دا خو ښکاره خبره ده چې دا د عزت او غیرت معامله ده او حقیقت دی چې په دې معامله کې خو بیا پښتون سړی هېڅکله هم صبر نشي کولی. نو دا کومه واقعه چې مخې ته راغلې ده موږ یقینا ډېر زیات خفه یو خو بل اړخ ته داسې کوم واقعیات چې په ټولنه کې زیاتېږي نو د دې د روکتام دپاره پکار دی چې په حکومت کې په صحیح طریقه باندې څه قانونسازي وشي. که اوس راشي دوی دغه ویډیوګانو یا اډیو میسیجونو ته نو دوستانو دا هر څوک نن سبا خودساخته جوړوي په خپله جوړوي او بیا ورته نوم داسې ورکوي چې ګنې زه فلانکي کس دا ویډیو کړې ده او فلانکي کړې ده نو دغسې دوی خلک هم شرموي. نو دوستانو د اے آی دور دی د داسې دروغو قسمه افواګانو نه ځان ساتئ. د دې هلک او جینۍ هېڅ داسې څه غلطه ویډیو نه ده راغلې.